السلام علیکم زما ګرانو او زړه ته رانږدې مینهوالو په سلامونه م هرکلی کوم خوښ شوم چې له تاسو سره په یو بلې نوي او په زړه پورې ویډیو کې سره یوځای شم. نن مو داسې اپلیکیشن تاسو ته برابر کړی چې خپل موبایل کې کولی شئ 200 GB اضافه حافظه لاسته راوړئ او په دې سره به تاسو خپل موبایل کې 200 GB حافظه نوره هم لاسته راوړئ. دا به لاړ شو لومړی پلی سټور ته، دغه اپلیکیشن به ځان ته انسټال کو او هغې نه د بعد به له خیر سره 200 GB حافظه تاسو لاسته راوړئ. او په دې سره 200 GB حافظې سره تاسو تلیفون حافظې ته یا تلیفون کې کوم بوج نه راځي، دا بوج په مغه خپل انټرنیټي سیستم کې مغه کې راځي. نو ته لاړ به شو پلی سټور. د پلی سټور کې به ولیکو ګوګل ډرایو هم چې کله ولیکم دا د ما خو ګوګل ډرایو ځان سره هغه کړی ده، انسټال کړی ده. نو ورځو اوس دا اوپن کوو یا خلاصوو یې. کله مو چې خلاص کړم تاسو به وګورئ څه کېږي دلته. ها دا خو فلحال د ما په خپل هغه باندې جیمیل باندې خلاص شوی. دا په جیمیل باندې ګرانو خلاص کړي. د هغه کسان چې جیمیل لري او په جیمیل باندې دا باید خلاص کړي. او بل اخره کله چې دلته راشو مونږه ګوري ورونو دا د ما په جیمیل خلاص ده. دا تاسو خو ګوري چې په جیمیل خلاص شوی ده. بیا هغې نه د بعد به زو دغه علامه ګوري تاسې، دغه د جمع علامه یا د پلس علامه چې ورته وایي، دغه علامه چې ګوري تاسې دا به ووهئ. دغه هغه راځي اپشن راځي. کله چې دغه اپشن راغلی تاسو به دې کې وایي اپلوډ په فولډر باندې کېږي. په دې دا فولډر ده، په دې فولډر باندې تاسو ځان ته خپل فولډر جوړوئ، مثلا یو نوم ورته انتخابوئ او دغه اپلوډ به تاسو وهئ. کله مو چې اپلوډ ووهه نو تاسو دا مکمل کوم هغه چې دا ټول تاسو راغی دغه کوم لیست زه غواړم مثلا دغه PDF مثلا زه دغه کوم پکې اچوم، دا مو واچوه. کله چې دا مو واچوه دا به تاسو داسې خلاصوئ. دا د خلاص شو. کله چې تاسو دا خلاص کړه دا مو چې کله تلیفون ورک شو، مثلا تلیفون ورک شو جیمیل هم ورسره ورک کېږي. نو په دې سره تاسو کولی شئ کله نوی بل تلیفون واخلئ. نو په دې سره تاسو کولی شئ چې دغه خپل معلومات هم دلته اچولی دي. دا معلومات په تاسو بیرته خپل لاس ته راوړئ. نو دا معلومات یا کوم ضروري شیان هم چې دي نو هغه به بیرته تاسو لاس ته راشي. دې سره به نه ده بله دا چې کچیرته جیمیل نه لرئ نو نشئ کولی چې تاسو دغه اپلیکیشن ځان ته انسټال کړئ او له دې څخه استفاده وکوئ. نو دغه اپلیکیشن چې کله مو تلیفون ورک شو نو دغه اپلیکیشن کولی شئ په بل تلیفون کې خلاص کړئ. نو همدغه اپلیکیشن او په همدغه جیمیل باندې کوم جیمیل باندې چې دغه معلومات ثبت کړي وي هغه معلومات به تاسو په بل تلیفون کې هم خلاص شي. نو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو تر پایه تاسو کتلی وي. او که چیرې زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ د یوټیوب چینل حتما د ځان سره سبسکرایب کړئ او ترڅنګ د غنټې نشانه وهئ چې د راتلونکي ویډیوګانو نه هم تاسو خبر شئ. او که چیرې مو زموږ ویډیو خوښه شوي وي د ځان سره لایک کړئ چې نور ملګري هم ترې خبر شي. او دغه اپلیکیشن حتمي ضروري انتخاب کړئ. دا د هر چا لپاره ضرور ده ځکه په دغه کې ډیری معلومات سړی ثبتولی شي او هغه معلومات به که چیرته موبایل ورک شي نو دغه معلومات ځان سره بیرته خلاصولی شئ.